بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت په توفیق سره د سوالاتو جواباتو په دې مبارکه سلسله کې دا یو سل اته شپېتمه ناسته ده او نشست دی، او په دې کې یو سوال، اولنی سوال یو ورور کړی دی او ډېر فایدهمند سوال دی، او هغه ده چې نن سبا دا بعض مسلمانان او خصوصاً ځوانان داسې ویډیوګانې جوړوي چې په هغې کې مقابله د خوراکونو کوي، چې څوک به ډېر خوراک کوي په دومره ساعت کې، او څوک د سکو دا شیز ختمولی شي په دومره وخت کې، او په دې بیا مقابلې کوي او په دې انعامونه یږدي او دې دپاره ویډیوګانې کوي. نو دا کار به روا وي او که نه؟ الجواب، د ټولو نه مخکې دا خبره یاده کوي چې د کله نه د سوشل میډیا زور کړی دی، نو مقابله د دې روانه ده چې زه به څنګه مشهورېږم. هغه که یو سړی خپل دین خرڅوي، هغه که د مور پلار عزت ختموي، که هغه د خور او د لور عزت خرابوي، که هغه ښځه شرموي، که هغه یو عامه مسلمانه زنانه بې عزته کوي، که هغه ټنګ ټکور کوي، ډمتوب کوي، که هغه هر څه کوي، خو چې صرف دی مشهور شي، د ده دا ویډیو ډېره وچلېږي او بیا په هغې باندې ده ته پیسې میلاویږي، د هغې د لاسه ډېرو، زه لږ نه وایم، ډېرو د هغې د لاسه دین هم شاته غذار کړی دی، پښتو هم غذار کړې ده، سړیتوب هم شاته غذار کړی دی، عزت هم شاته غذار کړی دی، هر څه، خو چې بس زه مشهور شي. نو نن سبا منډه ټوله د شهرت ته، او دې ته نه ګوري چې یو سړی مشهورېږي په څه. یعنې اوس یو سړی مشهور شي په دیندارۍ باندې، په علم باندې، په تقوا باندې، دا اگر که د دینداره سړی دا نه غواړي، خو دا د الله طرف نه یو تحفه ده دغه خلکو ته. دا خبره ګوره یاده کوي چې دینداره خلک هغوی د شهرت شوق نه لري، او الله والا خلک هغوی د شهرت شوق نه لري چې موږ د خلک ویني، ځکه چې د هغه ټوله مسله او ټوله رابطه هغه د الله سره وي، چې زه دې د الله په نیز قدرمند شم که خلکو کې مشهورېږم او که نه. او که ته خلکو کې مشهور شي او د الله په نیز سپکې، نو د څه شي ته مشهور یې؟ نو مشهورتیا دغه چې الله یو سړي ته نصیب کړي، هغه په دیندارۍ او په سړیتوب او په ښه کارونو مشهور شي، په ښه کارونو. یو سړی مشهور شي په کنځلو، په ډمتوب، په فحاشۍ، په بېدینۍ، په نشو، په تماشو، په فحش ویډیوګانو، داسې چې دا خو عذاب دی د الله طرف. او سوچ ورته کوئ دې خبرې ته چې یو سړی په دې باندې مشهور دی په دنیا کې، نو چې آخرت کې به د څه حال وي. یعنی دا خو دی په ځمکه باندې مشهور دی په فحاشۍ او په غلطو کارونو، دغه شان دی په اسمانونو کې د ملایکو په منځ کې هم په دې مشهور دی. ملایکو هم د ده تذکره په دغه نوم باندې کوي، لکه حدیث کې چې راځي ده ته بد نوم اخلي. کوم سړی په موږ کې دا غواړي چې په اسمانونو کې دې زما غلطه تذکره وشي او زه دې د الله په نیز باندې سپک شم؟ لږ ځان کنټرول کوي په دې ټیک ټاک او په یوټیوب او په دې فیسبوک کې ځان لږ کنټرول ساتئ، او هر شی سړی یو حده پورې استعمالوي، د هغې خپل اصول وي، آداب وي. کله سړي ته چې سړي کې سړیتوب وي که نه، نو سړي ته دا بعض کارونه ضمیر ورته وي دا سپک کارونه دي، سړی نه کوي. مړه سړی پې بد ښکاري. لکه ته کله سړي ته وایې که نه، لکه هسې ګوره راځئ یاره دا خوراک کوو او د خلکو په منځ کې روان یو، په روانه به خوراک کوو. په روانه خوراک دا غوره کار نه دی، اگر که دا جایز دی،
خو چې کله سړي کې مروت وي که نه نو هغه وایي مړه دا کار سپک کار دی پرېږدو راځي وځي ته به کښېنو ځان له به خوراک وکړو سړي کې دننه هغه مروت وي سړیتوب وي نو ضمیر ورته هم وایي چې ستا دا کار سپک دی دا کار دروند دی دا مه کوه دا کوه چې سړي ضمیر مړ شي اوس دا څه خبره شوه چې د خوراک مقابله به کوو او څوک به 15 منټو کې ډېر خوراک کوي او څوک به په 10 منټو کې ډېر خوراک کوي اصل کې دې کې تقلید د کافرانو د عاداتو دی دا مسئلې هغوی راویستي او دا مقابلې تر دې چې د مسلمانانو په بعضو سکولونو کې ما ته یاد دي ما ته چې زه کله سکول کې وم نو په لوبو کې یو لوبه دا وه چې څوک به مڼه زر خوري څوک به دا کیلې زر خوري او څوک به دا شینه زر خوري داسې شي مقابلې دي یعنې دا اوس څه مقابله ده چې څوک به خوراک ډېر کوي په لږ ساعت کې اصل کې دې کې تقلید د کافرانو پروت دی یو د دې د لاسه دا ناروا ده دویم په دې کې اسراف دی دریم په دې کې یعنې د غریبانانو زړه دردول دي یو سړي ته دومره څه نه میلاویږي چې هغه خپل بچي له ویسي ته مقابلې کې په انټرنیټ باندې او ځان ته دومره ټیبل ډک کړی دی او 2 کسان ناست دي څوک به دا زر ختموي حیا د الله نه هغه نشتی حیا د مخلوق نه نشتی حیا د غریب او یتیم نه نشتی کله دا غریبانان وګوري هغوی په زړه به څه تېرېږي چې زه د لوږې نه مرم او دی په خوراکونو کې مقابلې کوي نو په دې کې ډېر نقصانات دي او الحمدلله زموږ دا امت الله ډېر عزتمن امت پیدا کړی دی او بیا زموږ نمونه هغه په دې مخلوقاتو کې عزتمن مخلوق ته محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې الله وایي چې هغه ستاسو لپاره یو ښایسته نمونه وه تابعداري د هغه په کار دی هغه داسې ژوند تېرو دغه شان شریعت ته وایي الله قرآن کې وایي وکلوا واشربوا ولا تسرفوا اسراف مه کوئ خوراک څښاک کوئ خو اسراف مه کوئ په بل ځای کې الله څه وایي وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا غریب له حق ورکه مسکین له ورکه مسافر له ورکه خپلوانو له د هغوی حقوق ورکه خو اسراف مه کوه زیاتې مه کوه نو په دې کې اسراف دی وګوره حدیث کې څه راځي رسول صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی ان الله حرم علیکم عقوق الامهات الله په تاسو باندې د مور نافرماني حرامه کړې ده ووأد البنات او لونه خخول ومنع وهات او الله په تاسو باندې دا حرامه کړې ده چې په خپله یې نه لګي او د بل نه یې غواړي د یو نیم سړي دا کاري یعنې راکه خو که دې ورته ووایي ته راکه نو بیا درنه خفه کېږي نو یو نیم سړي کې دا صفت دي دا مې شریعت په موږ باندې حرام کړي چې خپل مال ته ټالۍ اچولي او د نورو هغې ته یې بډې وهلي ښه وکره لکم قیل وقال الله ستاسو دپاره قیل وقال نه خوښوي لکه بې دلیله خبرې هغه دا ووي دا ووي دا الله زموږ دپاره نه خوښوي پالتو خبرې دي وکثرة السؤال او پالتو ډېر تپوسونه دا شریعت نه خوښوي او اخیره کې واضاعة المال او الله ستاسو لپاره مال ضایع کول نه خوښوي نو دا مال ضایع کول دي او که د دې په ځای دا خوراک موږ راوړو دا مقابلې چې پکې کوو غریب له یې ورکو څومره اجر موږ وګټو تله د نیکیانو زموږ هغه ډکه شو نو د دې خبرو په رڼا کې جواب دا دی چې دا قسمه کارونه جایز دي نه دي جایز دا کارونه مخکې څنګه چلېږي ځکه چې ما او تا ورته ناست یو یعنې که چېرته ما او ته د دې بېهوده خلکو دا ویډیوګانې نه کتې که نه نو څوک به دې ته ناست وي ځکه چې کله دلم داسې بېهوده څه مخې له درشي که نه نو ځان ته دا وایه زه د دې نه ډېر عزتمن یم چې زه داسې قسمه ویډیوګانو ته کښېنم او زما وخت د دې نه ډېر قیمتي دی چې زه داسې قسمه دغه له وخت ورکوم او زه د دې نه ډېر عزتمن یم چې د داسې سپکو خلکو سره سیلفیانې وباسم او د هغوی نه دستخط یې غواړم لکه اوس که څوک ما ته وایي چېرې پلانی مشهور دی په سوشل میډیا په ډمتوب په کنځلو په فحاشۍ په غلطو کارونو یعنې سیلفي پرېږده زه دا خوښومه نه چې زه ده سره په یو مجلس کې شم
الا دا که چېرته د خیرخواهي په نیت هغه به جدا خبرې چې انسان ته خپل عزت ته هر څه نه ګران دی. نو دا قسمه کارونه څه دي؟ دا ناروا دي. دا یو ورو سوال کړی دی او دا هم ډېر ښایسته سوال دی او ما تاسو ته مخکې ویلو چې زه به دې سوالونو کې چانټي کوم چې کوم سوال ځکه سوالونه ډېر زیات دي او کوم ډېر فایده مني هغه را مخې ته کوو. وایي چې دا خبره موږ اکثر اورو چې دا بیپسي چې دی او دا کوکا کولا او دا حرام دی او دې کې دا دي او دې کې دغه دي او دا بدن له نقصان ورکوي. نو د دې دا اسکه به څنګه وي؟ ګوره دا خبره یاده کړه، ما مخکې هم دا خبره ویلې، علماو له دا پکار ده، علماو له د افسوس سره دا خبره کوم چې زمونږ چې کوم علما دي د بر صغیر هغوی کې ډېر په داسې باب کې بې تحقیقه فتوې ورکوي. یعنې عالم له دا پکار ده چې ته یو شي حلال ته حرام وې، یو خو به د دې خبرې اول تحقیق وکړي چې ته په څه حرام یې، بدلیل به بیا موږ ته ښیې. ځکه چې ګوره دا ډېر غټ جرأت دی چې ته یو شی حرام یې، ځکه چې اصل دا دی چې د خوراک څښاک چې څه دي دا ټول څه دي حلال دي، دا اصل دی. اوس که موږ یو شی د دې اصل نه وباسو او حرمت ته اړو، د هغې دپاره مضبوط دلیل پکار دی او قیامت پر ورځ به الله زمانه تپوس کوي. څه وړه خبره خو نه ده. اوس که زه دا ووایم چې یاره دا پلانی شی حرام دی، څه وړه خبره خو نه ده، ځکه چې خلک به د دې نه ځان منع کوي او الله دې خلکو له حلال کړی دی. ما معمولي جرم وکړو؟ لوی جرم مې وکړو چې الله یو شی خلکو له پیدا کړی دی او حلال کړی دی او ما حرام کو بې دلیله. دا خبرې چې په دې کې د خنزیر چربي ویلې کړې ده او په دې کې پلانې شی ورچولی، په دې کې پلانې، دا اکثر بې تحقیقه دعوې دي. اول تحقیق د هغې پکار دی. تحقیق چې کله وشو او داسې څه پکې یقیني ثابت شو، د هغې نه بعد به د حرمت فتوه راځي. خو را اوسه پورې ما ته یعنې دې کې داسې بحث نه دی راغلی چې هغې کې یقیني دا ثابته شي چې او دې کې حرام څه دي. اهمه نقطه هغې ته راځو هغه دا چې بدن له نقصان ورکوي او که نه. بدن له نقصان ورکوي په بعضو حالاتو کې، یعنی مطلق هم داسې نه شي چې بس همیشه بدن له نقصان ورکوي او حرام دي. ځکه په فتوه کې ډېر احتیاط پکار دی. دومره حرام دی څومره چې تاله نقصان درکوي، ځکه چې حدیث کې لا ضرر ولا ضرار، نقصان به نه ورکوي، چاله نه به ځان له ورکوي. ولا تقتلوا انفسکم، الله وایي ځانونه مه وژنئ، یعنې ځان له نقصان مه ورکوه. اوس که یو سړی دا وایي چې زه ډېر زیات بیپسي څکم او په مخ یې څکم، دا بدن له نقصان ورکوي ډاکټري اصولو مطابق، څنګه چې ډاکټرانو موږ اورېدلي. اوس یو سړی چې د کله نا کله څکي، دا بدن له نقصان څه ووایم چې دا بدن له نقصان ورکړي. کېدای شي څه نه څه خو د حرمت فتوه داسې موږ نه شو ورکوو چې به په ټکه حرام دي د الف نه د یا پورې، ځکه دا ډېر غټ کار دی، په سړي خوله راولي. په یخ جمي کې چې واورې ورېږي نه، داسې فتوه چې دلیل پرې سره نه وي، دا په سړي باندې خوله راولي، ځکه چې الله به تپوس کوي دې په باره کې. نو دومره حده پورې موږ ویلی شو چې دا څومره چې دا مشروبات دي او د څکو دا شیزونه دي، دا کولډ ډرنکس چې ورته ویلی کېږي او په دې کې اکثر چې کومو کې ګیسي، نو دا بدن له ښه نه دي. ښه داسې نه دي چې دې کې ګیس دی او معدې ګیس جوړېږي او کېدای شي خواږه پکې دی، دلاسې شوګر های کېږي چې بچه شوګر وي، یعنې څه حده پورې موږ داسې ویلی شو، خو مطلق د حرمت فتوه پې نشو ورکولی. مطلق د حرمت فتوه دا په دې باندې نشو ورکولی. او الحمدلله د تقوا موږ سره نور ډېرې لارې دي، یوازې د تقوا په دې ځای کې نه معلومېږي. لکه بعض زمونږ چې کوم کورني مولیان دي، کورني مولیان زه هغه چا ته وایم چې علم ورسره نه وي، چې د کتاب دوی د اردو ویلی او یا د یو مولي صاحب بیان یې اورېدلی به د ځان له مولی، یا تبلیغ کې داسې ګرځېدلی راګرځېدلی. دا لیز چپس چې دي دا حرام دي، دا چاکلیټونه چې څومره دي دا ټول حرام دي، چینګمانو کې چربي او د پلاني شي. عوام زمونږ څه وایي سبحان الله څومره تقوادار دي، یعنې معیار د تقوا هغه دا دی. دا موږ سره الحمدلله تقوا نور ډېرې لارې شتي، دې ته هېڅ ضرورت نشته چې موږ حلال شی و حرام. ها یقیني که پته ولګېده چې په یو شي کې حرام شی ګډ کړی شوی دی او هغه اثر کوي او دا یقیني ثابته شي، بیا د هغې نه بعد به د حرمت فتوه راځي. نو که چا سره په دې کې یقیني څه دلایلي، نو موږ دې پې پوه وکړي چې او دې کې دا حرام شیزونه اچولي دي. ما ته اوس قیسه کړې، یو مولوي صاحب زما خوا ته راغلی
نو هغه ما سره دا باز شروع کوي دا چاکلیټونه چې میلاویږي دا سنیکر او دا مشهور چې کوم دي وایي دا حرام دي. نو ما ته وی ته دې باره کې څه وایې؟ یاره ما د حرمت فتوا پې ته څنګه لګوې؟ په دې څه دلیل دی دا حرام دی؟ بیا ما یې راوغوښته دوکان ومې خوړو تیم هغه ته مې په دې کې د حرمت څه دی هغه یې دې سره واړو په هغې باندې شاته کوډ غونته کړي نمبر یې وایي دې نمبرو ته وګوره دې هر نمبر خپل مطلب دی او په دې کې دا دی او دې کې دا ما ته څه خبرې کې په دې کې دا خو کوډ دی دا خو دې سامان کوډ دی په دې کې دې کوم ځای کې راغلي چې دې کې دی دې باندې له پاسه لیکلي چې دې کې څه دي. بل الحمدلله سعودي عرب داسې اسلامي ملک دی د دوی خپله یو اداره ده هغه دا هر څه چیک کوي د هغوی نه دا پاشي چې او دا حلال دي زموږ په هغوی اعتماد دی هغه اداره جوړه دې دپاره ده. بیا خوا کې ورسره یو کس ناست و ما ته وی الله دې تعالی اجر درکړي او څه خوشحاله. ما ته وایي موږ په سفر مې دا مولوي صاحب راوستو او په لاره کې وږی شوی وم دوکان ته ودرېدم پټرول پمپ کې او ورغلم ځان له مې هغه پوست کیک نه دوه کپونه غونته کې چې وي هغه مې ځان له راغستو نو ده خو راته دې نمبرو کیسه کړې وه وي هغه کیکونه چې ما راوستو په هغې مې شاته نمبر یې وي ما چې دې کې به م څه خباثت وي وي هغه لوږه مې په ذات تېره کړه نو ما اوبه دې وڅکې وي نو ما په هغه اوبو هم شاته نمبر یي دا اوس څه خبره ده په دې کې نمبرې دي او د دې خپل کوډونه دي. هسې عوام په شکوک او شبهاتو کې اچول نه دي په کار والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی وایي زه د بینک اے ټي ایم له لاړم او په هغې کې څه پیسې چا نه پاتې شوي دې سره به څه کړي؟ جواب د دې مسلې دا دی چې د دې یعنې ورک شوی شیز په ټولو کې اسان چې د هغې واپس کول دي هغه دي هغه داسې چې دا پیسې ته راوالي او دغه بینک والا واپس ویسي کوم چې اے ټي ایم دی هغوی ته دا کس هم معلومیږي چې د اخره کې څوک ځکه چې دا واضح دی چې دا د اخري کس نه پاتې شوي ټیم ورته ته وښیې هغوی دا کس هم معلوموي دا پیسې هم څومره راویستې دي څومره نه دي ټول ریکارډ هغوی ته معلومیږي ته دا پیسې راواله هغوی له ورکړه او خپله غاړه څه کړه خپله غاړه ازادي کړه. ښه د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی وایي یو کس دا خبره کوله چې په دې کمبل باندې او یا چې ډېر پوس جانمازي په هغې باندې سجده صحیح نه ده سجده به لازم په داسې ځي باندې لګوي چې هغه کلکي او سخي او دا خبره صحیح ده که غلطه ده؟ جواب ګوره دا دقه جواب دی چې غلطه ده غلطه داسې ده چې هر هغه ځي باندې سجده لګول جایز دي چې هغه ځمکه حسابېږي لکه په ځمکه له پاسه چې ته قالین واچې دې ته بیا هم خلک ځمکه وایي صرف یو شرط پکې دی چې دومره پوس بنوي چې ستا تندی نشي راټینګولی لکه بیا کې ستا تندی نه لګي لکه اوس دومره پوس پنج دی او سم پړسېدلی دی په دې کې چې ته څومره زور کې ستا تندی کته ځي او هغه ټینګېږي نه په یو ځي باندې په دې کې سجده به نه لګي خو چې داسې شی ته پروت اگر که پوس دی چې ته وله زور ورکړې او ستا تندی ځای ونیسي او نور مخې ته نه ځي او ستا هغه تندی پکې ودرېږي په دې باندې سجده لګول دا جایز دي. نن سبا ډېر پاسته پاسته قالینونه دي بعضو جوماتونو کې راوتي دي بیا خو به دې ټولو باندې د حرمت فتوا به ورکوي چې دې کې سجده لګول حرام دي یا ناروا دي یا غلطه ده. اوس داسې لکه ما تاسو ته وکړم چې داسې سپنج دی چې هغه په هغې کې ستا تندی نه راټینګېږي او کله د یو طرف ته ځي کله بل طرف ته ځي نو په دې کې بیا سجده لګول دا صحیح نه دي د دې نه علاوه چې صحیح په هغې کې سجده لګول جایز دي والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی موږ چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود وایو او موږ دا وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد نو د دې آل نه څوک مراد دي؟ د دې نه اهل بیت مراد دي که نه دا آل ځان له یو ټکی دی؟ جواب د دې خبرې هغه دا یاد کوي
وعلى آل محمد دلته مراد دو قسم خلق دي. د رسول صلی الله علیه وسلم هغه خپلوان چې هغه مسلمانان دي، د هغه بیبیانې، د هغه بچي، د هغه ترونه تروریانې چې کوم مسلمانان دي، تره زامن دا ټول پکې دننه راځي. دویم په آل کې دننه هغه خلک راځي کوم خلک چې تابعداري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوي، یعنې دا ټول مسلمانان چې کوم د هغه په لار روان دي دا هم په دې آل کې دننه راځي. او په هغې دلیل دی یو حدیث کې داسې راځي، اگر که سند کمزوری هم دی لږ خو شواهد ډېر دي، امام سخاوي رحمه الله راوړی دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه یو کس تپوس وکړو، وی یا رسول الله من آل محمد، ای د الله پیغمبره د ستاسو آل څوک دی، اهل څوک دی؟ نو هغه ورته وي کل مؤمن تقي، هر پرهیزګاره مؤمن زما په آل کې دننه راځي. او که چېرته موږ داسې ووایو چې نه صرف د خپلوان مراد دي، صرف د خپلوان، نو ځکه یو عالم یو شعر ویلی د ډېر ناشنا، وی آل النبي هم اتباع ملته من الاعاجم والسودان والعرب. آل د پیغمبر هغه تابعدار د پیغمبر دي، که هغه په عجمو کې دي، که په سودان کې دي، او که په عربو کې دي. بیا مخکې وایي لو لم یکن آله الا قرابته صلى المصلي على الطاغي ابي لهب. او که چېرته صرف د آل نه مراد د هغه خپلوان وی، نو بیا خو په درودو کې مونږ سلام په ابولهب باندې بیا وایو، ځکه چې ابولهب د هغه څه دی خپلې دی، بیا خو ابولهب په کې هم دننه راغی. نو د آل نه مراد څه دی؟ تابعدار د رسول صلی الله علیه وسلم، تابعدار. او په دې به زه یو بل دلیل وښیم چې د آل نه مراد تابعدار دي. هغه دلیل دا دی قرآن کې الله د فرعون باس کوي او د فرعونیانو چې دوی چې د کله نه مړه شوي دي، الله په برزخ کې دوی له سحر ماښام عذاب ورکوي. قرآن کې دي ویوم تقوم الساعه، او چې کله قیامت قایم شي ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ورننه باسئ بیا فرعونیان سخت عذاب دی. دلته د آل فرعون نه مراد تابعدار د فرعون دي. فرعون خو به ځي جهنم ته، ورسره څوک بوځئ؟ تابعدار د فرعون چې هغو ته آل ویلی شوی دلته. نو کله چې موږ په درودو کې دا وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، نو په آل د محمد صلی الله علیه وسلم کې د هغه مسلمانان خپلوان خو پکې رالو، ورسره تابعدار چې کوم مؤمنان دي د دې امت هغه ورسره پکې هم دننه رالو. ورسېدی بې که نه؟ او تابعدارو کې د امت په تابعدارو کې اولني کسان څوک دي؟ هغه صحابه کرام دي. نو په اول سر کې به کې صحابه کرام راشي، بیا په هغې پسې د امت دا نور دینداره مؤمنان چې دي هغوی پکې راشي. خدای ورور سوال کړی دی، وی د جنۍ په نکاح کې ولی مشر د هغې پلار د پښتنو رواج وی داسې دی د بعضو یا د اکثرو چې د دې جنۍ نه تپوس ماما کوي یا تتر کوي یا بل ته پې راځي او که نه، او کله داسې هم کېږي چې پردی سړی هغه د نکاح رور چې ورته وایي، پردی سړی د جنۍ نه تپوس کوي وي ته راځي او که نه، هغه یو زه راځي یم یا نه یم راځي، دی د نکاح رور دی او د پلار نه تپوس نه کوي. او نکاح کې هم د پلار په ځای بل سړی ناستي د جنۍ په نکاح کې، دا کار به صحیح او که نه؟ جواب د دې مسلې هغه یاد کوي. ما ته چې څومره ښکاري هغه داسې دي کې یو مسله هغه ده چې بعض کسان هغه څه په د پښتو په نوم کې راولي چې هغه د شریعت خلاف دي، او هغې د غیرت نوم ورکوي او هغه غیرت نه دی. کیدی شي لکه دا دې سړي ته د غیرت او د پښتو خلاف ښکاري چې یعنې زما د لور نکاح ده او زه په هغه نکاح کې ناست یم، ما ته داسې ښکاري والله اعلم چې دا به دته د غیرت او د پښتو خلاف ښکاري چې زما لور ده اوس پر بل سړي له ورکوم او زه به پکې ناست یم او ما نه به تپوس کېږي چې ته پرې راځي او که نه راځي.
لکه څنګه چې اوس هم شتي داسې د اوسه پورې خو ډېر اوس لږ کم شوي دي لکه د خورۍ سره ګرځېده دا بعض پښتانه چې جهالت پکې ډېر د هغوی عیب ګڼي د خورۍ سره ګرځېده د خور زوی دی یا د اوښې سره ګرځېده چې خور پرې واده وي اوس به وایي زه څنګه دغه سړي سره ګرځم چې په هغه باندې زما خور واده که نه زما د خبرې غلطي دي وایي دي څه که نه وایي دغه شان اوس خو ډېر عاده پورې ختم شوي دي خو بیا هم شتي دا ټولې خبرې دا د شریعت خلاف دي او داسې غیرت هم نه دي هېڅ غیرت نه دي او هره خبره چې د شریعت خلاف وي که ته ورته 1,00,000 پیرې غیرت ووایې خو موږ هغه د غیرت په زمره کې نه شمارو که ته ورته 1,00,000 پیرې هم غیرت ووایې ځکه وجه یاده که ځکه چې شریعت چېرته موږ ته د بېغیرتوب کار نه ښایي کیدای شي دا چې الله موږ ته د بېغیرتوب کار وښایي کیدای شي چې پیغمبر موږ ته د بېغیرتوب کار وښایي رسول صلی الله علیه وسلم جومات ته مانځله خپله نوسۍ ځان سره نه وراوستې او خپل نوسي د حسن او حسین رضی الله عنهما ځان سره په غېږ کې نه کېنول او د علي بن ابي طالب سره به په مخه ګرځېدو را ګرځېدو نه او په هغه یې لور واده او دغه شان نور زومان وو دا خبرې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي الله د ټولو نه زیات غیرتي دی او بیا پسې زه غیرتي یم نو موږ کوم غیرت بیا داسې را پیدا کړی دی چې هغه دی په شریعت کې روایي هغه کار او موږ د هغې له د غیرت نوم ورکړی چې نه جي دا ناروا دی دا خبرې ځان سره جیب کې ایښوده پکار دی موږ هغه پښتو منو الحمدلله چې کومه پښتو یا د شریعت موافقي او یا د شریعت خلاف نه وي چې کوم ځای کې پښتو د شریعت سره ټکراو خوړو که نه نو پښتو ماله څه فایده نه راکوي بیا دا طریقه غلطه ده ځکه چې ګوره یاده کوي دا مسله په نکاح کې د جنۍ مشر دا مسله ما څو پیرې بیان کړې م دا په دې ترتیب سره دی پلار نه شروع کیږي پلار ولی دی پلار مشر دی د ده نه به تپوس کیږي که پلار نه نو بیا خبره د پلار نه بره که څوک ژوندی هغوی ته اوړي بره اصولو کې پلار نشتی نو څوک نکاح ژوندی دی د جنۍ یا د ښځې نو د هغه نه به تپوس کیږي خبره اصولو کې څوک نشتی نه پلار شتی نه بره څوک شتی نو بیا رونو ته ولایت راځي اگر که دلته مسله د بچو هم راځي خو موږ هغه جنۍ مسله بیانو چې هغه واده شوې لا نه ده چې پلار نشتی بره څوک نشتی بیا رونه دي بیا د رونو ترتیب هم داسې دی هغه رور چې کوم مور پلار کې شریک دی د هغه رور نه مخکې دی چې کوم صرف پلار کې شریک دی او په دې ترتیب سره اگر که دا رور د دې جنۍ نه کشري صرف شرط دا دی چې بالغ به شرط څه دی بالغ به اوس بالغ دی او د دې خور نه کشر دی نو دی د دې خور ولي جوړېدی شي په څه شرط جوړېدی شي بالغ او دویمه پلار کې مور پلار نه پلار کې او بره څوک نشتی مور سره ولایت نشتی پلار یا بره چې هغه نشتی او د جنۍ واده شوي نه زامن یې نشتی نو بیا خبره رونو ته اوړي ښه رونو کې څوک نشتی نو بیا ترونه که ترونو کې څوک نشتی بیا د تره زامن او په دې ترتیب سره د جنۍ ولایت او مشرتیا هغه دوی په لاس کې ښه هېڅوک نشتی بیا قاضي د هغه وخت قاضي او خلیفه د مسلمانانو مشر هغه ولی دی د داسې جنۍ حدیث کې راځي امام ابو داود راوړی دی فالسلطان ولی من لا ولی له باچا او قاضي حاکم ولی دی د هغه زنانه چې ولی نه وي اوس راځو دې مسلې ده چې پلار شتي او ناس د هغه په ځای تره دی یا پلار شتي او ناس د هغه په ځای رور دی ماما پکې راځي ماما خو پکې بلکل نه راځي ولې ځکه چې ماما په وارثانو کې نه دی دی ماما په وارثانو کې نه دی اکثر داسې ځایونو کې ماما پښتنو په معاشره کې ماما یې کښېنه ماما خو سره په څه کې نه راځي
من خبره دا کو چې ترې کېنولی رور ناست دی او پلار شتي دا به ناروی دا نکاح به صحیح نه الا که چېرته شرعي اسباب موجودي او د هغې د لاسه دي څه شي شرعي اسباب څه دي پلار کم عقل دی د پلار دماغي بیمار دی پلار شتي خو دماغي بیمار دی نو اوس څه وکړو اوس به نږدې ته ولایته وړي نږدې څوک ته پلار ته د هغه پلار یعنی د دې جنۍ نکاح او د هغه پلار که هغه نشتي نو بیا رونو ته خبره اوري که رونه نه وي بیا ترونو ته دې ترتیب باندې یو شرعي عذر دا شو چې کم عقل یا په بل دین باندې دی او یا ظلم کوي لکه داسې مشتي لکه اوس یو پلار دی هغه ښه وایي چې ما ته پته ده چې د دې جنۍ واده کول پکار دي او دا هلک چې کوم راغلی دی دا ښه صحیح دیندار هلک دی ښه برابر دی خو زه یې نه ورکوم زه دا لور په دې کور دقې شان زړوم او دا رښتې راځي او دی دا خلک واپس کړي دا او دی ظلم کوي نو موږ به دې ځای کې پلار ته ناست نه یو چې موږ به ډډه لګولي خو جنۍ کور تباه کړي جنۍ ژوند تباه کړي نو دې ځای کې به خبره واوړي چا ته هغه به نیکه ته یا بل نږدې مشر ته نو که هغې اجازت وکړو بیا صحیح ده ښه بله یو مسله ذهن ته مې رالاغه ده چې په داسې حال کې هم کیدی شي چې پلار د خپل طرف نه څوک وکیل کړي بیا صحیح ده لکه پلار د خپل طرف نه خپل ورور ته ووایي چې ته به کښېنې او زه پې راضي یم دا صحیح ده که نه صحیح ده د خپل طرف نه وکیل کښېنو که پردی سړی کښېنئ او خپل طرف نه وکیل کړی ته به خبره وکړي زما د طرف نه صحیح به یې که نه به صحیح به یې ځکه چې وکیل یې کښېنولی نور د دې نه علاوه دا طریقه غلطه ده چې پلار دي او څه عذر نه او د هغه په ځای بل څوک کښېني ښه دی ورو سوال کړی دی چې د غسل او د اودس چاردام نه بعد موږ په تولیه باندې جسم اندامونه یا جسم وچو نو دا تولیه بیا صفای او که نه یې صفا ځکه چې په دې باندې بدن وچ کړی شو جواب دا مسله یاده کوي بنیادي او ما د ډېرو درسونو کې عمدة الاحکام مشکات او نور درسونو کې دا مسله بیان کړې چې د غسل او د اودس چاردام نه بعد په بدن چې کومې اوبه پاتې شي یا چې اوبه سسیږي د اوبه پاکې دي دا پلیتې نه دي نو چې اوس یو سړی کپړه راوالي او دغه اوبه پې وچوي نو دا کپړه به پاکې که پلیته وي پاکه ولې پاکه اوبه پاکې بدن د هغه پاک دی او په دې باندې یو دلیل وښیم صرف یو دلایل پې نور هم دي حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دا حدیث دی ابو هریره رضی الله عنه وی د منځه دپاره اقامت وموشو او صفونه برابر کړی شو رسول صلی الله علیه وسلم منځه ته م راووتو محراب له راغی فلما قام فی مصلا نو چې کله رسول صلی الله علیه وسلم په محراب کې ودرېدو ذکر انه جنوب رایت شو ته چې جنابت په حالات کې یعنی غسل پې لازم دی فقال لنا مکانکم نو موږ ته اشاره وکړه په خپلو ځایونو ودرېږي زه راځم لاړ رسول صلی الله علیه وسلم غسل یې وکړو بیا راغی او د ټولو ته په انتظار دا نه چې مولوي صاحب او امام صاحب یو منټ لیډ شي او ته کله ټوخي کې او کله سټ ګرې او کله یو طرف ته ګوره بل طرف یو منټ او 2 منټه به موږ داسې شي که نه لکه بس یا الله چې ګوره څه چلو شو او دا فیسبوک او دا په دې لارو کوڅو کې پالتو ګرځېده او دا کنځلې او بدې په ګنټو څه پروا یې خو که امام یو منټ لیټ شو بس په ده باندې سم یو حال شي رسول صلی الله علیه وسلم بیا راغی ثم خرج الینا ورأسه یقطر دلته دلیل زما رسول صلی الله علیه وسلم راغی او د سر نه اوبه څڅېدې که دا اوبه پلیتې وې نو بیا پکار وه چې رسول صلی الله علیه وسلم بلکل وچې کړی وې خو دا اوبه څڅېدې چې څڅېدې نو څه مطلب شو پاکې دي نو چې اوس دا پاکې اوبه ته په یو کپړه او په تولیه باندې وچې کړې نو دا کپړه او تولیه به صحیح پاکه به وي دا به پلیته نه وي اوس لکه د یو نیم سړي د
د تولیې نه هم سم بل مخ یې اخیستی که نه هغې ته بیا سړی ګنده ویلی شي چې یاره صفا کول یې پکار دي. بعضو خلکو تولیې به لیدلي تاسو هغه رنګ یې اودي او هغه تور ښکاري، یا رنګ خړي او هغه شنه شوي د منډه نو دا اوس ګندګي ده، او شریعت موږ ته د طهارت ویلي دي، شریعت پاکي غواړي. نو حاصل د مسلې څه شو؟ کپړه او تولیه سره پاکه ده. ها دا ورو سوال کړی دی چې یو سړی هغه ویښته د بدن چې د هغې لرې کول پکار دي، دا د 40 ورځو نه زیات پرېږدي، نامنه لاندې ویښته شو، ترخونه ویښته شو، صفایي چې شریعت کوم ځایونه ویلي دي، نوکونه شو، دا دې د 40 ورځو نه زیات پرېږدي، نو دا به روایي که ناروا به. ګوره اول دا خبره یاده کوي، په صحیح مسلم کې حدیث دی د انس بن مالک رضی الله عنه، هغه وایي وقت لنا، زموږ دپاره وخت یښودی شوی فی قص الشارب، د بریتو په سپکولو کې، و تقلیم الاظفار، او د نوکونو په وړکولو کې، و نتف الابط، او د ترخونو د صفایي دپاره، و حلق العانه، او د نامونه لاندې ویښته لرې کول، الا نترک اکثر من 40 لیله، چې دا به د 40 شپو نه زیات نه پرېږدي. امام نووي رحمه الله د حدیث په شرحه کې وویل دا دی چې وقت لنا، زموږ دپاره وخت یښودی شوی، دا دی چې یښودی شوی وي نو دا ول رسول صلی الله علیه وسلم یښودی دی. دغې چا کې یښودو؟ خیر مې دې خبرې ته که انس بن مالک وایي زموږ دپاره دا وخت ټاکلی شوی. چا ټاکلی؟ خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي که نه، دوی د ځان نه یښودی، د ځان نه خو هغوی څه خبره نه کوي. نو د دې نه دا مسله راووته چې 40 ورځو نه زیات پرېښودنې دي پکار. ښه دلته ته یو مسله بیان کړم، معنی ګورئ د دې دا نه ده د دې 40 چې 40 پورې پرېږده، معنی دا ده چې 40 زیات نه زیات حد دی، ته 40 ته مه پرېږده، خو 40 زیات نه زیات حد دی. دا یو سړی ته دا فایده راوباسي چې حدیث کې دا دي چې 40 ورځې بعد به دا صفایي کوي. حدیث کې دا نه چې 40 ورځې بعد یې کوه، حدیث کې دا دي چې 40 نه ماړه وه، یو سړی لیټ شو، د څه عذر د لاسه، د سستۍ د لاسه، نو بیا د 40 نه ماړه وه. نور خو پکار داري چې کله سړي ته د دې ویښتو د نوکونو اخیستو وخت مناسب ښکاري، ورته ښکاري چې دا غټ شوي دي، نو بیا د هغې لرې کول پکار دي. دا موږ ته شریعت ویلي دي. نو حاصل د جواب هغه دا شو چې قصدن عمدن د 40 ورځو نه زیات دا ویښته نوکونه دا پرېښوده نه دي پکار، او یا چې عذر ورسره نه وي، او چې څوک دا کوي نو دی د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف ورزي کوي. چې څوک دا کار کوي نو دی د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف ورزي کوي. ښه اخرنی سوال به ووایو، او دا یې ورو سوال کړی دی، او د نن سبا د حالاتو او د وخت سره ډېر مناسب سوال دی. هغه سوال دا دی چې رزق کې کمی دی، رزق مې تنګ دی، غریبي ده، امتحانات او مصیبتونه ډېر دي، په دې کې به یو سړی څنګه صبر کوي چې کله صبر کول ګران شي؟ جواب د دې مسلې زه به درته یو څو کارونه وښیم، او انشاءالله الله به درته اسان کړي. دا خبره یقیني صحیح خبره ده چې زموږ د خلکو خصوصا د پښتنو عام حالات نن سبا هغه داسې دي چې د رزق د تنګسیا سره مخ دي. ملک که ته پاکستان والی، که ته افغانستان والی، هلته حالات داسې روان دي چې معاشي استقرار هغه نشتی، غربت عام شوی دی، او اکثر زموږ پښتانه په مسافرو کې دي، تنګ شوي دي، او دا ډېره ګرانه چې یو سړي ته کوړمه ناستی او هغو ته رزق غواړي او خوراک او د ده سره سنۍ چې دی هغوی له راوړي، دا ډېره ګرانه ډېره ګرانه. او دا خصوصا هغه سړی محسوسولی شي چې په چا باندې تېره شوي یا په چا تېرېږي.
نن سبا موږ هم که زه درته دا ووایم موږ کې بېحسي هم ډېره ده، بېحسه ژوند تېرو. لکه څومره غریبانان بېروزګاره، هغه خلک چې په قرضو کې ډوب دي، بیماران زموږ د خوا او شا کې ګرځي را ګرځي. چېرته دې خلکو یې تپوس کړی د کومو چې اوس رسي؟ نه دی کړی، الا من رحمه ربي. یعنې زموږ سوچ نن سبا دا دی، یو کچه سوچ جوړ شوی دی چې زه ښه یم بس هر څه برابر دي، خو چې زه ښه یم، چې زه بېروزګاره نه شم، چې زما تنخوا کمه نه شي، چې زما ډوډۍ بنده نه شي، دا نور که تباه کېږي تباه دي شي، زموږ سره څه کار دی؟ او چې کله دې دا سوچ وکړه نه، نو زه دله دا زیری در کوم دا حالات به په تا باندې یوه ورځ راشي، دا به په تا باندې هم راشي. نو څه غربت دی، څه زموږ دا بېحسي او د غریبانانو او فقیرانو یتیمانانو کونډو سره نه ودرېده. یعنی کور کې یو سړی لګیا دی، په کلي کې کور جوړوي په کروڑ 2 کروڑه روپۍ باندې، څه ضرورت دی ته کروڑ 2 کروڑه باندې کور جوړوي؟ او که ته داسې کار وکړې دا کور دا خرچه لږه را کمه کړې او دا زیاتي به دې غریبانانو ولګي، څه به وشي؟ دنیا دې مو ګټله، کور دې م جوړ شو، آخرت دې ورسره مو ګټو. او دا معمولي مه ګڼه. ګورئ چېرته دا معمولي ونه ګڼې چې کله یو فقیر، یو غریب، یو محتاج، یو بیمار لاس اوچت کړي که نه او الله ته ووایي یا الله ته یې وبخه، دا معمولي مه ګڼه. دا دنیا و ما فیها نه غوره دي. دا ستا د دغه کروڑ د ته چې کروڑ او 2 کروڑه باندې چې ته دا کورونه جوړې، دا د هغې په شان چې له دنیا ته ډکه کړي د هغې نه غوره ده. خرچه ته لېږي بچو له یا هغوی له خوراک راوړي، که دې باندې به زما او ستا څه لاړې شي؟ که ما او تا چېرته داسې لږ چې دې ګاونډیانو له ولېږو، غریبانان به شو. دې بچي ته دې ځینې ټلیفون وکړي دا بعض مسافر چې ځان له پلانې شی واله خو ښه شی واله، هغه ورته نه په 100,000 به وشي، په 50,000 به زه در ولېږم. ورته ویل که نه دلته یو بل مسلمان هم دی، د هغه بچي دې بچي له به زه 10,000 ولېږم، د په 10,000 ګزاره کېږي، 10,000 به د بل غریب دپاره ولېږم. څه پیسې شته؟ خو د دې کار توفیق الله هر چا له نه ورکوي. ځکه چې داسې ډېر کسان دي هغوی به دا هم وایي چې یعنې موږ سره پیسې هم شتې خو بیا هم موږ ته داسې موقع نه برابرېږي. نو زه درته دا وایم رب العالمین د هر چا مال نه قبلوي. ګورئ کله یو غریب، هغه حدیث ته اوس ته یاد دی که نه چې 1 روپۍ په 1 لاک زوروره ده، ما بیان کړه. صحابه کرام یا رسول الله یو په 1 لاک او یوه پې څنګه زوروره شو؟ وی هغه لاک یې چې ورکړې وې د هغه سره نورې ډېرې وې، هغه 1 روپۍ چې ورکړې وه د هغه سره بله یوه وه، یوه یې د الله په لار کې ورکړه، یوه ورسره پاتې شوه، هغه الله ته ډېره ګرانه وه. دا توفیق الله هر چا له نه ورکوي. ستا څه خیال دا آسان کار دی تا سره 2 روپۍ یو ته غریب له ورکوې؟ دا دومره زړه غواړي، دومره زړه ورسره، دومره اینا چې دا دې نه وي که نه، او د هغې نه مخکې د الله طرف نه توفیق، نو والله که ته روپۍ هم د الله په لار کې ورکړي. نو یو طرف ته غربت دی، بل طرف ته زموږ دا حالات دي. هغه طریقې څه دي یادې که صبر به څنګه کوو موږ؟ د ټولو نه اولنۍ لار چې انسان له یعنې د صبر طاقت ورکوي هغه دا چې دی دا سوچ وکړي او دا عقیده وساتي چې دا څه چې روان دي او په ما چې کوم حالات راغلي دي په دې باندې الله زما دپاره راضي دی او زه راضي یم په هغه څه باندې چې په څه باندې الله راضي دی. خیر هم دی دې جملې ته دا څه چې روان دي په دې باندې الله زما دپاره راضي دی او په څه چې الله راضي دی زه په هغې راضي یم. دا به ستا دې زړه ته سم سکون او اطمینان رسوي. دویمه دا کمې سختې چې په موږ راځي که نه او په کوم ورونو راغلي دي د دې مثال د دوایي دی. دا یو دوایي ده او د دوایي اخرنی انجام سره وځي شفا.
رب العالمین چې دا په موږ باندې راوستي دي دا امتحانونه د دې مثال د دوایي دی او ستا له هغه طبیب درکړی دی چې هغه په تا باندې دومره پوهه دی چې دومره ته په خپل ځان نه یې پوهه الا یعلم من خلق یعنی الله وی هغه ذات په نه پوه چې دا مخلوق پیدا کړی یعنی کوم رب چې ته پیدا کړی دا دوایي تاله هغه درکوي نو چې هغه یې دله درکوي ښه مطمئن شه د دې انجام اخره کې هغه کامیابي ده ښه درېیمه خبره کله د یو سړي دوایي نه وي خوښه خو په کې خیر وي یعنی یو مریض ته یو سړی دغه له بوځي ډاکټر له ډاکټر ورته وایي دله به اپریشن کو اپریشن د چا خوښ دی خو د اپریشن کې د څه دی خیر دی د دې ژوند پې بچ کېږي په دې سختو کې الله زموږ دپاره یو خیر ایښودی دی خو هغه خیر موږ ته معلوم نه دی او ځکه الله قرآن کې څه وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم کیدای شي یو شی ستاسو بدي شي او هغه ستاسو لپاره صحیح ښه غوره یې خو ستاسو ته نه خبر څو خبرې شوې درې څلورمه خبره یاده که دا خبره رب العالمین دې بندګانو له تربیت ورکوي چې څنګه به په سخته کې د هغه بندګي کې او څنګه به په راحته کې د هغه بندګي کې نو غواړي دا چې ستا نه یو پوره کامل بنده د الله جوړ شي یعنی دا څه بندګي شو چې زه صرف په راحته کې د الله بندګي کوم دا څه بندګي شوه یعنی زه به هله د الله عبادت کوم چې کله زه مالدار یم رب العالمین غواړي دا چې موږ عادت شو د دې سره چې په سخته کې به د الله څنګه بندګي کې په راحته کې به د الله څنګه بندګي کې نو الله غواړي چې زموږ نه اوچت بندګان جوړ شي په دې کې خیر دی دغه شان دا خبره ورسره بله یاده کړه دا څه چې تا ته در رسي او څه چې تا ته در رسېدو واله دي دا په تقدیر کې لیکلی شوي دي او حدیث کې راځي چې قلمونه اوچت کړی شوي دي او د تقدیر پاڼې وچې شوي دي بس د دې نه بعد به سړی څه خفه شي څه غم به وکړي څه چې دي هغه شوي دي ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې هر څه لیکلی شوي او قرآن کې الله وایي سورة الحدید کې ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب کوم مصیبتونه چې تاسو ته در رسي یا دې ځمکې کې راځي الله وایي دا ټول د تقدیر په کتاب کې لیکلی شوي دي چې لیکلی شوي دي بس زموږ پې څه دی زموږ پې ایمان دی شپږمه طریقه هغه ده غټ مصیبتونه را یاد که دا خپل به راته څه ښکاره شي واړه موږ د نورو هغه نعمتونو ته ګوري چې هغه څه چې موږ سره دي چې هغه موږ ته کمزوري ښکاره شي یعنې یو سړی غریب دی غربت لوی امتحان دی الله دې ته موږ وساتي یو څوک چې غریبانان دي الله دې له پراخه روزي ورکړي غربت لوی امتحان دی خو تا هغه کس ته کتلي دي هغه هسپتال کې چې پروت دی او په مشینانو باندې ساه اخلي دې لیدلی نو دا غربت به راته وړه خبره ښکاره شي یو سړي سره ګاډی نشتی او یاره بس زموږ غریبي ده او ګاډی هغه کس کتلی خپې چې نشتي ستا سره خو بیا هم خپې دي خو موږ الټه روان یو الټه څنګه روان یو لکه اوس الله رزق را کړی دی او یو سړی د میاشتې 3,000 3,500 2,000 ریاله ګټي نو دی وایي 2,000 او پلانې او 6,000 ګټي دا ما دا خو 2,000 دي اوس هغه کوم نعمت چې الله ورکړی دی هغه ورته بې قدره شو ښه ده سره موټر دی ګرځي را ګرځي پکې کته ځي بره خو دی وایي چې د پلاني سره لینډ کروزر دی هغه کوم نعمت چې الله ورکړی هغه ورته بې قدره شو زما دا لوڼه دي او د هغو سره زامن دي داسې خلک کوم شته چې د هغوی نه زامن شته او نه لوڼان شته او بعض چې کوم دلته موږ سره ناست هغه بله دا مو وایي چې زموږ د زړه نه ته څه خبرې بعض داسې چې ښځې هم نشتي پته د جنکو د هلکانو غم یې راغستی دی نو طریقه دا ده چې ته څه یاد که غټ مصیبت چې غټ ترې را یاد کړو نو دا ستا دا مصیبت به تا ته څه ښکاره شي وړکي لکه حدیث کې دا راځي
چې چاته هم څه مصیبت ورسي، امام دارمي راوړی دی، رسول الله وسلم وایي هغه مصیبت ترې رعایت کړي کوم چې ورته زما په باره کې رسېدلی دی، زما دا مرګ لکه اوس یو سړی د پلار یې مړ شو، غټ مصیبت دی که نه وړوکی دی، خو چې ته د پیغمبر مرګ رعایت کړې نو د پلار دا مرګ به ته څه ښکاره شي؟ وړوکی ښکاره شي چې هغه دومره غټ سړی د دنیا نه تللی دی پیغمبر، نو که زمونږ پلار لاړو دا وړه خبره. دغه شان اوومه طریقه دا ده، دا جزې فزې مه کوه او شکوي شکایتونه مه کوه، دا د سړي مصیبت ډېروي. همیشه خوشحاله مسکې الحمدلله شکر د الله ادا کوه، ځکه چې ته په الله باندې ښه ګمان کوې، ځکه داسې لګیې الله به دې دا حالات دقه شان کي. او چې جزې فزې کوي دا حالات به یې داسې شیکه ښیي، لکه یو نیم ته چې ته ووایې څنګه حالات دي نو ته به وایې چې یا الله رومیال راوالم چې اوس وله ورکړم چې د اوښکې صفا کړي، او نور به ته بیا تپوسونه نه کوې ځکه چې نور سړی په جړه کېدو وله دی او کېدی شي راولېږي، ځکه چې یو چې کوم هسټري راواغسته، کوم فریاد یې وکړو، خوله یې چینګه کړه، ژوند نو یې ژوند صاحب ژوند، لکه هر حال کې شکر وباسه. امام ابن القیم ناشنا خبره کړې ده، دا وګورئ سمه قیمتي فایده درکو. هغه وایي دا جزې فزې نه دي، دې کې ډېر نقصانات دي. یو نقصان دا دی چې داسې سړی د ملګري بدي شي، یعنې که ماته یې کې اوس ما سره یو داسې کس دی چې زه ترې کله هم تپوس وکړم لکه څنګه بس څنګه یې څه شی څنګه یې، دا سړی زما نه دی خوښ. بل ملګری خو سړی داسې نر ملګری ساتي که سباله چې ته په ما سخت راځي الله نه بد راسه دی ودرېږي، نه خو روزانه ماته جاړي فریادونه کوي، دی به ما سره څه ودرېږي. نقصان دا دی چې داسې سړی د ملګري خوښي بدي شي. دویم د ملګري ولې بدي شي؟ دې سړي نه سړی تنګ شي، دا فریادونه سړی تنګوي. نو دویم نقصان پکې بل وی دا دی دشمن پې خوشحالېږي، او بعض خو وایي چې څومره جزې فزې کوي چې د خلکو ته لکه غریب ښکاره شم چې راسره مرستې وکړي، خو سوچ دې ته نه ځي چې په ما باندې دشمنان خوشحالي. هر ځای کې سړی فریادونه نه کوي، زه د فریاد راشي مناسب سړی چې د خپله مسله بیان کړي هر ځای کې لګیا هر ځای کې لګیا، نو دشمن صحیح دشمن خو تا ته په څوکۍ ناست دی، هغه وایي چې الله به ده سخته راغلی. ښه نو درېیم نقصان یې پکې څه ذکر کړی ګوره، او الله پې خفه کېږي. او څلورم نقصان او شیطان پې خوشحالېږي، شیطان خو دا غواړي که نه. او پنځم نقصان اجر پې بربادېږي، صبر هغه اجر دې ټول برباد کړو، اجر یې ختم شو. اوس څو نقصانات شو؟ یو کس به ما ته بیان کړي چې لاس اوچت کړي چې او زه یې بیانولی شم. ډېرې ګرانې خبرې دي او ډېرې پلنې او دلایل دي. ته ووایه د ملګرو بدي شي، دشمن پې خوشحالېږي، دوه شو، الله پې خفه کېږي، درې شو، شیطان پې خوشحالېږي، اجر پې بربادېږي. نو دا جزې فزې چې سړی کوي دې سره ژوند ښه تنګ شي. دغه شان یو غټه خبره چې سړي له تسلي ورکوي هغه ده چې الله د ده ملګری دی، ځکه چې الله قرآن کې ځای په ځای ویلي چې زه د صبر کوونکو ملګری او چې الله ستا ملګری شي به ورک شي غمونه. دغه شان اخرنۍ خبره به ته دا ذکر کړم، اگر که انشاءالله زما اراده ده دې ته په دې نږدې ورځو کې که الله توفیق راکړي زه به په دې باندې مستقل بیان کوم غربت او فقر کې څه کول پکار دي. انشاءالله په کې د رزق د پراختیا اسباب، د رزق د تنګېدو اسباب او څه کول پکار دي په هر حال کې هغه به بیانو. خو دا د ورور سوال و ما له مختصر جواب ورکو. یو دا د دنیا چې دا خبر دی ذهن کې د دنیا سخته د آخرت خوږوالی دی، د دنیا سخته د آخرت خوږوالی دی. څه مطلب دی؟ اجر پې ته میلاویږي. او ځکه حدیث کې څه راځي صحیح مسلم کې دی حفت الجنه بالمکاره وحفت النار بالشهوات. جنت پټ کړی شوی دی په سختو کې، جهنم پټ کړی شوی دی په شهواتو کې او په مزو کې. نو د دې ځای دا سخته
دا غزي څه ده؟ دا غزي خوږوالی او مزې دي. الله رب العالمین دې موږ ټول د سختو امتحاناتو نه وساتي او الله رب العزت دې غریبي د مسلمانانو دا ختمه کړي، خصوصا زموږ د پښتنو په حال د الله رحم وکړي او الله دې دې مسافر وروڼو خویندو ته او کوم ملګري چې په ملک کې غریبانان دي الله یې ټول له پراخه حلاله روزي ورکړي او الله دې موږ د انسانانو د محتاجۍ نه وساتي او الله رب العزت دې موږ له طاقت او توفیق راکړي چې د الله د بندګانو سره ودرېږو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.